السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو، خدای دې وکړي جوړ روغ خوش خوشحاله تر تازه او د صحت په جامو کې به نغښتي یاست. زه عطاالله زر یم، تاسې ما وینئ د زرچنار یوټیوب چینل د طرفه څخه. د جمعې ورځ ده، داسې واورینه، البته دغه باراني موسم دی او باراني ورځ ده، نو خدای دې وکړي چې د خیر بارانونه وسي لومړی خو ده، او بل روان یو د تل په څېر کندهاري ممثلین. دا ځل د حبیبزي صاحب د نعمت الله حبیبزي صاحب پر کوټه باندې سره راټولیږو، نو روان یم دورې. اوس حبیبزي صاحب زنګ راووالی، وایي خاکسار د سر راپورته که، نو زه به خاکسار ته زنګ وواهم. او بخښه دي دلته زه یوازې یم، کیمره هم پخپله کوم، سټرینګ مې هم نیولی دی او خاکسار ته به زنګ هم ووهم. د خاکسار او د سپیکر شماره افغان بیسیم را که شما دایل کرده نو داسې کار دی و یا خارج از ساحه می باشد لطفا دوباره تماس شوید. د افغان بیسیم دایل کړي د اوس نو د خاکسار صاحب شماره ګل ده. زه هادي صاحب راپورته کوم، هغه پر شهیدانو چوک راته انتظار دی. زه اوس فلحال یم د شاهي سالون، یعنی د اول دورایي سره، او روان یم هغه راپورته کوم. بره ځو. ښه خبره لا دا ده چې دغه پروګرام یا د نن ناسته چې ده، دا زموږ د پلرني ټاټوبې یا زموږ د کلي خواته د په ډنډ ولسوالۍ کې د په لوی موږ خو نو د ډنډ ولسوالۍ د لوی کاریزک یو، خو دا کاسم پله ته ځو نن. اول کاسم پل دی، بیا نو زموږ کلی دی لوی کاریزک. دا څنګه وار په وار تاریکه کېږي، ته د موبایل دا بل لاس ته راوړه، دا رقم اوس سم سو. ښه، نو نن به ملګرو خپرونه یا د مجلس د نور څخه یو څه توپیر ولري. نن به د ممثلینو څخه د دوی دغه وکړو، جالبې خاطرې واورو چې د تمثیل په جریان کې مثلا زما څه نیولې، بیا بیرته تر ما پورې چې هر څه ممثلین دي چې د تمثیل په جریان کې پر دوی باندې څه خاطرې راغلي دي، دا به نن د ممثلینو څه واورو. نور ټوکې ټکالې خنداوي او د زړه خواله به درسره کوو، راسره اوسئ. نو ملګرو دلته یو ټکسي روانه ده، ته ودې زه نه کې پسې ورچابک سمه، پر لیکلي دي دا دی، وایي کښېنه چې ورک دي کم، بوی د جنت باندې حرام دی، چا چې ازار د مور پلار اخیستی وینه. واه. نو یو ښه ډېره ښه ټپه لیکلې ده، بوی د جنت باندې حرام دی، چا چې ازار د مور پلار اخیستی وینه، او لوړې پر لیکلي دي، وایي کښېنه چې ورک دي کم. نو زه خپله نو سره کښېنم، زه دا د شکر په خپل اکوا کې ناست یم. ورور ته دې ویل څه که تاسې ته هم دغسې ټکسي مکسي په مخه درله چې ورسره کښېنئ، بیا مو ورکوي. او دا سو معنا مدد خان څلور لارې پاته سو، سهار وختي دي، داسې ښه سړکان سره خالي دي، واورین دي که باراني. دا زما په خوله کې واوره نه پوهېږم ولې داسې ډېره راځي. او پاته سو دا په کندهار کې دغه نوی دی، او دا هم سو ملګرو اعتماد چوک، دا خو رانامې کشنک چوک جوړ سو دلته. اوس نو چوک شهیدانو ته، شهیدانو چوک ته البته ما ګرده خبرې نن سرچپه کېږي ملګرو. شهیدانو چوک ته نږدې کېږم، دلته به هادي صاحب ما ته انتظار یې، زه به زنګ ورته وهم. د هادي د زنګ ښه راسره اوسئ. زنګ خو ورغی. پورته که نه ولې نه پورته که، مسلمانه د خدای. دې ټلیفون لاندې ولوېدی. بسم الله. زر صاحب سلام، جوړ په خیر. وعلیکم السلام. دا ملګري دې ویني چې ته ټلیفون نه پورته کوې، چیرې یې؟ ملګري نو دلته دغه سره یم، خاص د شهیدان چوک د شریخ والا سره. شریخ والا چیرې دی؟ د هرات بازار د خولې سره. راووځه دې خواته، نو بیا به زه څه چم کوم، بیرته به داسې پر هرات بازار ووځو که څنګه کوو؟ درلم یا مه راوځه، زه درلم. وده ما از د دوکانه راووځه کمه یې، ودې وارې به دا مغزیمات یې راپورته کړو ملګرو. او موږ روان یو په هرات بازار کې، اوس نږدې یو چارسو ته. پر چارسو باندې ګرځو، مخ پر شکاپر دروازه. ما ته کیمره مه راوړه، ما شنې په خوله کې ده. څه وایه؟ ښه دی چې ودې ویني وایي خبرې کوي او دی نسته. پر شکاپر دروازه ګرځو، پر چارسو باندې البته ګرځو، مخ پر شکاپر دروازه د هغې پسې وځو، کاسم پلو خواته ځو.
درځه بسم الله دا څه حبیب زی ته ټیټ ځان پیچلی دی ته چې دا یخ یوازې په دې پسې راغلی ته چې دی بزکشي ته روان دی ورته وګوره یا د بزکشي ځوان نه دی بیا ته وګوره غږ هم نسي ایستلی حبیب زی دی حبیب زی ښه داسې ځو ماشاءالله داسې خو باقاعده موټر کور ته ننوتل ماشاءالله ماشاءالله حبیب زی صاحب دا کور یې په څوره نیولی دی وروره ته کور څه کوې ته رهنما والا یې هم ښه دی نرخ بیا معلوم که کوم ګټه پکښې وکړه سم دی نو ډېر وبخښه زه شنې خورم عبدالي صاحب حبیبزي ته مې زنګ ووالي البته حبیبزي صاحب زنګ راوالي وایي خاکسار د سره راپورته کړه خاکسار ته مې په ویډیو کې زنګ وروالي کیمره مې داسې پر موبایل نیولې وه زنګ مې وروالي بند معنا ملامتیا او دا خبرې نشته پکښې یا ملامتیا نشته موږ سهار راتلو موږ هم در څلور زنګ ورووله بند و سایلنټ و ښه سایلنټ و تلله پورته کوو یا نه اوس به بیا ورو خیر راځي هغه خو نو دا وخت یو نه کې خوب کې هغه نه کې بیدی یا ټلیفون دغه د وخت لري کای وخت ورته وګوره بیا بیا زوی پورته کوي دار چې پر انجیناب کړي بسم الله الرحمن الرحیم څنګه لکه چې راوړل اصل د ټلیفون کار نه کوي دا ځم د ما په د ټلیفون ورته نه کوم جوړولې دي الته وړي شو خو حبیب زی راوځړوي دلته په ده یا کار نه کوي مرګورو خاکسار صاحب بس شر زایز مر یار یا د چا رابس د خیر ملګرو د ډیر 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 انتظار وروسته بس دا د ملګري سره پرس وله بلا اوس نو تعرض دی پر سترخان باندې د خیره سره او دا ډوډۍ رونا ده چای چپاس وای خیر پروا نه کوي رئیس مشکل نه لري دونه ډېر رونا نو هم نه ده کوربه په کندانۍ کې وختي عبدالعزیز صاحب دا کوربه ته یو څه وینا لري وروره چې راغلی یو شیدې چپه کړه بل ما بوره چپه کړه حبیب زی صاحب په ژوند یې مېلمه لیدلی دی ونه وارخطا او ملګرو بل ته بیا وګورئ د دې خاطر ورته وګوره ته چې د هغه خوله ده چا بله خوا ښکاره کړه بله خوا هېڅ فرق یې نشته یا د دې خوا ته چې د هغه سړی څونه کوچنۍ خوله ده شنې خولې ده لکه دغه د فضلي صاحب وشنې مې دانې بورې دې خوا ته راواړوه ګردو ته شیدو چای پرتې دي او دغه ته خاکسار ته شین چای پروت دی البته خاکسار صاحب که تاسو راته ووایاست دغه راز په څه کې دی چې تاسو ولې شنې چای کوئ ولې تاسو شیدو چای نه کوئ زار صاحب ستا قربان سم وای راز شیدې راز پرېږده بیا هم دا چې تا پوښتنه وکړه نو تا د خامخا جواب هم در کومه یو څه ستا د ستوني تکلیف و نو په دا خاطر شیدې پسه ګرمې دي نو ښه دی دوې درې ورځې پرهېز وکړو ټوله مریضان دي الله دې مریضان الله دې ټولو مریضان ته شفا ورکړي دی خو نو بیا څه د ځان دپاره خوښه د ګور دپاره یې خوښه وه دی هغه دی انډیا په مېلمستیا تللی خو شیدې ډېر ولمه وي اوس ښه وه دی د هغو دغه دی پتله ده نه دی هغه توبه خدایه او که درمنو لیدونکو د نس کار خو اوسو د خیره سره ناشته مو وکړه ملایي او ډوډۍ مو وخوړله اوس ستاسو د ساعتېري دپاره او زموږ خپل د ځان د خندا دپاره یو کوچني کوچني کیلونه کوو سره د چا سره پنجۍ یا دویي یا افغانۍ دوی زما سره راسره دي ته به باره ما او دی نه کې نږدې په کیمره کې راوړې پیدا کړم ستا جیبونه خو نه هم تیار لکه ستا دوی د ده د جیبه څنګه راوړه خاکسار صاحب دا مایک راواړوه مایک راواړو دا بسته که دا دی صحیح سو ملګرو تاسو یو شی ستا په دا کیل کې دا زما په کیل تاسو به خبرې نه کوئ د خندا درته اجازه ده خبرې نشته پکښې یو ته نکل دا نکل به نه ماته راکوي نه دته ورته ګورئ دا پنجۍ دي دوی دي البته
دا دوی مال ته ومشلوئ صحیح سو معلومیږي چې داسې کې راولوېدي صحیح سو بیا مشلو یو په اول واري مې رایلا کړي ما داسې کړم درېیم واري بیا درته وکړه صحیح سو اوس یې زه ستا پر تندي در مشلو نو ته یې به رایلا کړه صحیح ځه لاس به نه وروړې لاس به نه وروړې یا داسې نه ګورم نه داسې خالي یا الپی ملپی به دې په مشلولي نه کېږي لاس به نه وروړې نو داس بایدلی بایدلی مشرط دی نه بیا جلا دا زما کېر مشرط یې و دا زما کېر تو هغه داسې پنجه راکړه ورځ ما دوی راکړه زما په لاس کې کار ته ور وکړه زه ته په خپل لاس کې چوکې کېږي د بل په لاس نه کېږي ویکه ګوره دلته ځای لکېږي وګوره ورته ګوره اوس ورته ګوره ورته ګوره ورته ګوره ورته ګوره اوس مازې ورته ګوره چېرې علاقه اوس زه ته دا شام دا کېل مڅ کېږه ما ښه تاوله بیبزۍ صاحب زه کېل کوم 2 کېله یې دواړه به ورته وکړم نعمتالله بیبزۍ نیسې کوي واخې ګرده هر چې کوي نیسې کوي ولا بل کېلو فکره یا غلطي کوي یا غلطي یا غلطي ده دا غلطي الاري بل یو بل کېلو وکړه دا ناز دا بیا زما زده دی مارود ولې راځي یو نوی شی وکړه نوی شی دا هغه ازه زمانه و دا وکړه زه به کیسه درته وکړم مایک راڅخه دی یو سړی و زر صاحب د خواش کره تللی و یو ځوان و واده یې کړی و د خواش و د خسر کره تللی و اول جدي و اول جداني و خبره تللی و مېلمستیا ده و ډوډۍ سوې و سهار چای سره څښي نو اول جد کې د سړی شناخت نه سره لري خبرې وي شی نه دی ناست هغو په خپل پس کې مجلس سره کاوه خبره زه بره بل کار نور پاته بره یې لاسونه داسې کول داسې کول بره یې خواش غږ پورې کول زه یې دغه چې زده کړي دي ولې مور داسې مې هم زده ستانو زه دې ټولو ته چیلنج ورکوم یو بل کیل ورته کوم دغه د لاس زه خپله نعمتالله بیبزی دغه د لاس بټکۍ ګوته یعنې بټه ګوته دغه به دوستانو را رسوي دغه غوښې ته دغه ګوره ما وموښلو دا یاران دغه ناست یاست الله ته یې هم راورسوي ونیسئ دغه حبیبزی صاحب قربان منتپال صاحب را ورسول ملتپال صاحب ورسول کیمرا را واړو مات اوس ته ګوره بند ور واچوم جبار اخشه دا ګوته وینې حبیبزی صاحب زه په دا باندې غاښونه مینځم صحیح سو خوله په دې مینځم ته نه سې په پرېولالی ځکه چې دا زما ګوته ده یا ته به د دغه ګوته لکه ده ور خوړلی نقیب الله خان خدای دې راوله ښه یې اداره یې په خیر یې ډوډۍ مې راواخیستې نو که درمنو لیدونکو یو نوی میلمه م رالی نو ګورې ودان هغه ډېر تشریفاتي روغبړ نه وي چې ور ولاړ څه نو سره په سروپ هله کندانۍ چپاسوپله هغه چا مینه وکړي وایي ګرده ستړي مه سئ مننه خدای دې وکړي چې زموږ بانډار در باندې ونغمیږي انډیواله موږ د غره د وره سره ګډ یو نو ملګرو راځو د خاطرو بخش ته ونسه یو کیل راواړو دغه راواړو مایک راواړو غواړي یې که شرې ورکړه ته دا مایک دا ترموز ویسته که
د ترموز داسې د ګلاس نه داسې کړو د داسې دوستانو تاسو وینئ زه به دا دوی داسې وغواړم د په چای کې وموښ نه ولې چای ور خرابوي باخه ما مشوره ورکوله خوله خلاصه مه نیسه داسې یا وروره وارې یې کیل کې چام دی زر صاحب که دغه کیل د چای زده و که دغه کیل د چای زده و هغه ته زه انعام ورکوم پروا نه کوي دا دوی پروا مه کوم ګوره یا دا څه شی دی دا دوی دی په چیش کې نیولې آفرین دغه کیل به بیا د چا نه زده ورته ګورې ورک سي اوس دا دوی چې بایله وایي دا چی لاسونه چې خالي دی اوس هغه دوی زه بېرته پیدا کوم یا بالا ولاړې دا دوی خورا تاو بالا کې دی هغه د زوی جیب ته واچوي وروره نو خو ما دغه کول ګوره د خاطرو بخش را شروع کړو عبدالي صاحب فیصل دغه فیصل نه خاکسار صاحب بله منیر خاکسار صاحب ته به دا راته ووایې چې تا تمثیل شروع کړی دي تر ټولو جالبه خاطره زموږ سره او د لیدونکو سره شریکه په دواړو سترګو خاطره خو ډېرې زر هغه ډېره جالبه وي جالبه خاطره بیا اوس زه څنګه په یاد کړم خیر سره جوړه به کوم یا خاطرې جوړېږي نه خاطرې بیانېږي په یادېږي خاطرې د تمثیل د اکثر وخت په هغه حالات کې پیښېږي سړی آوټډور شوټینګ کوي یا د باندې په شوټینګ پسې وتلی د خلکو په منځ کې شوټینګ کوي بالکل خاطرې هغه خو مې ویلي دي یا نورې خاطرې هم ستا په ژوند کې بیا د تمثیل صحیح دی نو دا هم جالبه خاطره ده موږ یو ځای ولاړلو یو مکتب ته سټیجي ډرامه مو وکړله عبدالي صاحب خبر و په هغه ورځ نو ډرامه چې مو وکړله راووتلو زه ملتپال صاحب پر موټرسایکل سپاره یو بل نفر مې بغل ته ودرېد کوچنی ورسره سپور دی هغه ته دغه چې دی وایي دغه چې دی زه هم حاجي صاحب ښه یاست په خیر و ښه په خیر وم شکر دی بیا کوچني ته دغه چې دی وایم حاجي صاحب ډېره مننه وایي دی چې ډېر خوښي ما کوچنیان وم خیر اوسه خدای دې غم مه راکړو بېرته دغه چې دی خو صحیح دی دغه چې دی بیا وایي اوس چیرې وایم بس اوس خو دلي کابل وم کابل ته م ځمه بیا کوچني ته دغه چې دی ښه او خیر موږ اوس ده ته وایم یا زنجچیز که یا قرار که ده چې موټرسایکل قرار کوي ودرېدي موټرسایکل بند سو موټرسایکل چې بند سو ودرېدلو هغه شپنډرې مو ودرېده کوچنیانو سره دی را تاسو په موټرسایکلان ډلونه وایي د سړی زما سره ګډ دی دا شپنډرې اوس چیرې یاست وایم حاجي صاحب بس دغسې اخته یو سره بانډار را سره شروع کړي په دال کې دی ډلونه وایي بلا بیا ورته وایي دغه چې دی بیا زه ورته وایم حاجي صاحب څه خدمت که کوم کار خدمت یې امر کوه یا خیر دغه دی ډرامې اوس هم جوړوي وایم اوس هم جوړو بیا وایي دغه چې دی کوچني ته زوی دې لاس روشن کړي زه ده ته وایم څنګه څه ملتپال صاحب د ده سره هغسې مخ واړوئ وایي بس دا د اخته منډلونه وایي نه چالانجېږي بیا هغه غږ را باندې وکړي وایي هغه دغه ډرامه هم په یاده وم حاجي صاحب بیا وایي دغه چې دی اخر داسې کړم وایم حاجي صاحب د خدای روی دې لاړ شه زموږ موټرسایکل خراب دی دغه خو نه وایه چې څه کومک در سره وکړو بس دغه چې دی هغه موټرسایکل زار صاحب باره چې د واروستې دغه ته مستري ته ماشین یې جام سوی و بله مستري دې ته ویل دغه چې دی شاګرد ته ویل دغه چې دی نو که مو هر ځای یا دا سړی ولیدي یا مو خاکسار صاحب ولیدي بس دوی په دا خوشحاله کېږي چې ورته دغه چې دی دا ورته وایاست راواړو مایک راواړو عبدالي صاحب ته مایک عبدالي صاحب خاطره لرې که یا څنګه یې نه لري که خاطرې ما سره شته ورکه عبدالي صاحب زه درته وایم زما خاطره به کې تو وایې هغه رقم خوند کېدی یا زه نوې خاطره درته د تېر جمعې ده زه خپل هغې شریکوم نو ملګرو اوس په عبدالي صاحب زموږ سره او ستاسو لیدونکو سره خپله خاطره شریکه کړي ارشاد یې کړه دا د خاکسار صاحب د کیسې ته ورته و هغه هم فکر کوم خاکسار صاحب را سره و
دغسې موټرسایکل و دغسې موټرسایکل و زه پر موټرسایکل وم دی پر خپل موټرسایکل و که دواړه پر موټرسایکل و دا مو نو یې دي وته د بابک پر روډ باره سره اخته یو پر دا موټرسایکله د غږ روان یو هم یو سټیج ډرامې ته تلو که راوتلو یو موضوع ډېره داسې موضوع ده چې ډېر او دی په هغه کې ډېر بحث مې شروع کړی دی او جدي موضوع ده چې دا نه ولې داسې وکړه دا ولې داسې وکړه چې ګوره څه موضوع خو ډېر جدي اخته په دال کې یو داسې ځوانکی هلک دی داسې دا موټرسایکل هغه ورته بغل سو نه ورته دا شاهرخ خان اواز دی کوي نه زه بیا ورته وایم د سره خپل مجلس شروع کړی هغه بیا ته خو شاهرخ خان اواز وکړه پر موټرسایکل یې راته وکړه شاباش شاباش زه بیا روان د سره هغه راکړه کوم خدمت ځوانان څوک یا بس خیر اوسي بیا چې موږ موټرګار ته مخ وکړو دیم سره راته مخکې تر دغه ځای چې موږ راتلو یو 15 وارې به راته ولي شاهرخ خان اواز وکړه شاهرخ خان به نو لمبر نه لري شاهرخ خان مو ستا سال نه نیولي دغه اواز کوي هغه به ستا دا پوښتنې کوي باره درته موټرسایکل مې مال درته ورته تاسو ورته وایه بیخي نو هغه خبرې به ډېر نه کوي چې شاهرخ خان به موږ مشکنځه نه کړه موږ پر سهال چې شاهرخ خان به ځان درته راوړ شاهرخ خان به چیش کړي شاهرخ خان به چیش نه کړي وروره موږ پرېږدو سره خپل هغه سټیج ځان ورسو چې خپل شاهرخ نو دا مردي دغه د دې دغه ته راکمې کیسه وه خاطرې خو بیخي پر مسلمانو باندې ډېر راځي خو زموږ بیا داسې یو ژوند یې تمثیل کړي چې ډېر ترخې خاطرې چې په دغه فیلډ کې پر موږ باندې راغلي دي هغه موږ کوشش کوو چې یاد یې نه پټ یې وساتو پټ یې کوو او خپل په ذهن کې هم بیا تکرار نه کوو ولې هر وخت بیا هغه موږ زیری تکلیف راکوي نو دغسې چې یو د یو ساتیري خاطره یا د دغه هغه بیا ډېرې کمې ځکه چې پرون دا د پرون یو دغه خبره ده زه په مارکیټ کې ناست وم هلته هغه مابینځ کې یو چوکۍ ستلې ده په مارکیټ کې چې ناست هلته ناست یم ټلیفون باندې په وټساپ کې د یو چا سره په خبرو اخته یم نو یو بل ځوان راغلی خبره سره وکړي باره ولې دغسې ناست یې څنګه دغسې ولې دغسې ناست یې دلته وایي زه ورته وایم نو روغبړ خو وکړي زه خو وپېژندلم روم دغسې دلته مې څه دې غټ کړي اره وایي ته هم دې غټ کړه نو ښه درته وایي ته زموږ ساعت راتېری نو ته څنګه دې اره زه ورته وایم ولې نو زه انسان نه یم باره یې داسې یا هدف مې دا نو مال خو زه هم دغه درته وایم ګوره هر څوک چې مال انسان هغه چې احساسات ولري هغه چې مال ژوند هغه چې مشکلات ولري هغه چې په افغانستان کې اوسېږي بیا په دغه رقم حالاتو کې اوسېږي نو یعنی هر یو انسان مشکل درلودلی سي هر یو انسان خفه کېدلی سي نو مسلم دغسې خبره مال بیا ورته ومې مال کش کې موږ ایلینز وایي یعنی هغه سره نو مال کېدای شي دغه شی موږ کې نه وایي نو باره تاسو ویلی چې ولا ممثل دی نو دی غټ هم نه کوي او د ده خوا هم نه بدېږي دی باید هر چا عزت هم ورکړي او موږ باید عزت هم ونه کړو نه اکثره خلک نه ته خو ممثل سړی نو تا ولې داسې ورته ویل موږ زه نو ده ولې داسې ویل نو دا وینې تر دا خاطرو پرې دا خبره وکړله نو موږ به ممثلین یا مثلا دغسې فضیل صاحب دی یا مثلا نور دغه طنزیه شاعرانو دا چې دا اکثره وخت ټول عمر دا رقم نه وي چې ګرد عمر به دوی بس طبیعت بې ساز زموږ هم طبیعت خرابېږي لکه د نورو انسانانو ساعت مو هم تېرېږي لکه د نورو انسانانو او ډېر طبیعت مې په دې سمیږي چې دوی وایي دغه کې دی نو ملګرو دا هم ابدالي چې خپل خاطره او د پرون یو لنډه خاطره د پرون دا هم شریکه تازه دم و نو اوس به سهیم صاحب زموږ او ستاسو لیدونکو سره تمثیل د ژوند خاطره شریکه کړي زر صاحب ډېره مننه خاطرې خو لکه ابدالي صاحب چې یادونه وکړل خاکسار صاحب یادونه وکړل خاطرې ډېرې دي بلکل خو ما خاطره دا ده چې د پر ملتپال صاحب یو افسانه راغلې ده او زما دپاره ډېره تا ثبت کړې ده زما نو خو کېدای شي دی هم پلان ولري چې هغه خاطره ووایي زه به وارزني د مخې تقریبا د 2 کال دی 2 کال یا به 3 نو موږ په کندهار ملي ټلویزیون کې شوټینګ کوو نو مدلا مجاجو یا په خیر هغه دغه ملتپال صاحب یو رول لري چې ملتپال صاحب خاني او مجاجو دغه ناظر نو داسې یو رول کول شوی دی چې د خان ولاړیږي او مجاجو شټینګ ډبي نو په هغه وخت کې دا ول داسې و چې بس طبیعي یې کوله چې بیا کم خروش و دغه غوسه ورته راغلې هغه بس په د شوټینګ کې ایستله نو مجاجو فکر وکړي چې ولا یا راسه نو بل پلان وکړي نو چې کله شوټینګ ته ولاړېدی اجمل ملتپال په یو داسې دغه سنري لښ دا اوس تاسو تاو بالا کېدل یو 4-5 دانې پر دا وژو ورېدی وایي څه پکې ولې څه خبر ده وایي نو خو اوس مې هغسې په شوټینګ کې وایي نو خدای ما وارې درته مخکې د مخکې حساب سره خلاص کړي دا یو بله خاطره وه هم د یو بل ملګري په رول کې راغلی ده خو دا هم بس ما ثبت کړې ده داسې یو ځای
د خان زوی تښتول شوی نو بندي بیا یو صحنه داسې راسي چې دا د خان زوی د یو پیسو په بدل کې وري لکه نو موږ ډېر کوښښ کوو چې دا د خان زوی چې د موټر غورځي یا ایله کېږي چې خوږ نسي یا مثلا یو تکلیف ورته ونه رسېږي خو باید داسې په ښه انداز باندې ایله سي د موټر سره باید خوږ نسي سم ښکاره سي نو دا بغل ته ډېر ځایي کچردانۍ پرته ده دغه کچره د ښار د کثافات پراته دي نو موږ چې د خان زوی په د موټر سره ایله کړي په دا وخت کې دی بس هلته په تیزۍ روان دی درب بدربه په دا کچردانۍ کې ورډیب موږ دا کوښښ کوو چې خوږ نسي هغه داسې څه چې بس بېچاره د دې ووتلی نو په تمثیل کې رشام ډېر جالب تمثیل هره صحنه هره ورځ خاطره ډېره زیاته مننه هره دانه د ثبت وړ د سړی د ځان کې ثبت خیر اوسې زه ما سره خو خپل مایک سته نو زه د تیر نن هم جمعه ده د تیر جمعې په ورځ موږ دغه درلودی د بدبختۍ ډرامې شوټینګ درلودی شاید ځینو ملګرو لیدلي نشر شوله پرون جمعې شپه نو د دغه جمعې تیر جمعې په ورځ د دې په شوټینګ اخته یو په دا شوټینګ کې یوه صحنه داسې ده چې چنار ځان راځړوي ځان وژنه کوي په درخته ځان راځړولی نو 4 کسه شوټینګ ته تللي یو ورسره هغه چې کوم کسان چې راسره دي 3 کسه موږ داسې دا چنار ته مخامخ ولاړ یو د په درخته ځان راځړولی دي ځکه هسې ځینې کومه خپلې خبرې سره کوو د شا د خوا یو سړی راځغلي موږ ناخبره یو موږ په خپل شوټینګ اخته یو د پښو شاټ ونیسه د مخ شاټ یې ونیسه دې راځړېږي ځان وژنه کوي یو سړی راځغلي د هغې سې ورحمله کړه چنار ته وایي په قرآن که ځان مړ بالا موږ تاسو ته باره مې کیمرا پر راواړول کیمرا چالانه ده کیمرا مې پر راواړول هغه ثبت پروت دی بیا د ملګرو سره شریکوم وم هغه چنار ورته وایي یا دا اوس ژوند دی چې پر ما تېرېږي نسته که په ما به کار نه لري وایي یا په قرآن که ځان په د پارسل کې وړم لږ وړم ورسره د هغې کښېښوه بالا چنار راسې ټینګ نیولی دی په قرآن که ځان مړ وایي ته ګوره زه خبره درته کوم و همداسې دونه نصیحت یې ورته وکړي برې سر خلاص و چې دا خو یو بله دنده کوي و برداسې شاوخوا وایي که بازۍ کوي خو صحیح دي که نه نو ځان مه راځړو والا چې روان شو نسوار د بلې راکړې نسوار درکړم بیا یا کور دې و دا والا ولاړ نو دغه کلیپ بیا انشاءالله در سره شریکوم او دا داسې تازه دمه خاطره دغه وکه ملت پال صاحب ته خپله خاطره ورسره شریکه مایک چپا دی که رستا دی؟ بله ستا رستا به او ډېر جالبه مایک دی دروند هم دی و اصلي دی رښتیا هم لکه عبدالي صاحب چې وویل زار صاحب وویل سیم صاحب ټولو ملګرو د تمثیل هره لحظه خاطره ده بلکل و موږ چې به دا شوټینګ ته وتلو خاطرې پر موږ ډېرې راتللې خو ما ته چې ډېره جالبه وه 2 خاطرې وې یوه خاطره چې احمد الله مجاجو چې دی اوس یادونه وکړله بیا د مجاجو راځي د ورور یې چې زما ورور پر چشه وایي بارانه په دال کې عبدالباقي زموږ یو ملګری و تاسو که یې پیژنئ کندهار ټلویزیون موټروان نو دی ما وختي لا پوه کړی یا سپین ځوان باقي اباره مې دی پوه کړی و ما ورته ویل که چیرې دغه سو دی راورسېدی ما ته نور تکیه که ما ته یې راپرېږده بلا چې دا دی راورسېد ولا څپه کوئ څپه کوئ باقي مجاجو ټینګ کې ما سکان ورته کاشل هغه مو داسې ټینګ ووالي خو د سر ویښتان یې د شخ ودرېدله اوس کیمرامین کیمرام نه کټوي یو وخت مې شاته وکتله وطنیار د کیمرې سره پروت دی لغړی ابراهیمي دغسې خطا سوی دی باراريانو چې اوس څه په وکړو بېرته بیا د سره نه کړ راچپه یا نو خیر خو د ده راته په زړه کې ول پرېږدم دې نه او رښتیا هم د هغه رقم سو محمدشاه مفتون یې پلار و نو زه یو ځای تکیه کړلم ټاکنده غرمه هم دی 9 بجه د دوبۍ دی پر هغه کې اباره یې راوستلم خو مالته هغه جرم کړی وه لور مې وروژلې وه ابله غاړې ته پټوره واچوي زه ورته مه کوم چې دا بد کار دی دا ویا پرېږدې په هغه خدای کړه زه به ستا سره ګورم مه کوه اباره یې راوستم د کندهار ټلویزیون پر مخامخ باندې دلته یو ټانکۍ وه غټه اوله پټو هغه ته ور واچوئ دغه کې دغه ورته وایي ابراهیمي ورته وایي مجاجو دغه توپک ماشین دغسې د د پښو سره دغه که نور بیا صفایي مو په کمپیوټر کې ورکو دی وایي سمه ده
بلا لاسونه هم در شا راتړلي دي زه دغسې یم مه کوم جاجو دا بیاکلي ونه کوه یا بېغمه وایي چې دا ول اکشن ده در سر راته واړوئ چې دلته یې والم زما پښې بلا خطا سوه باره نو ژبه مې دونده راووتل ګرمي هم ده راځړېږم څلور را پرې مشرک چې ما نسي پورته کولی زما بدن هم غاټو بلا مې دا مرد سم دم په سترګو ولیدې سړی ولا خوړلې هغه ارمانونه و هغه دغه پاته سوله او مین رول چې هم و هغه پیسې به څنګه سیز نه دی بلا خیر خو دغسې واو تا دغسې ناست مغزی مې داسې نیولی نه دورې که یا خو راته کړلم باره مجاجو ته ما پرېږدم خو دې نه ول بلا نو زه ستا سره بیا رول نه کوم واو تا دغسې ناست نه مغزی دورې کولی سم نه دورې کولی سم نو یو چا واره ولیدلم په بازار کې چې داسې ما ته وکتله ولته ژوندی مالوه داسې بیا سر در پای راته وکتله ولته اوس هغه یو نه هېڅ په ډرامو کې دې کار کوئ وایم وه وایي تې راونه زړولې ووایي تې نه راوزړولې نو ما لا خو د درواغ ول یا ولا ګر سره د درواغ ما چې را ورته وکتل ول په کور کې مې کوچنیان ټول ول ما دا سړی بلا مړ کړي نو دا ډېره جالبه وه نو ملګرو دا هم و د ملتپال صاحب خاطره چې دته هغه پلان کې ویلي و بیا نو د اوس موږ کیمره بنده کړه سړی راوښی ول پلانې راته ویله حیف دې وي د هغه پر ژوند پر هغه پر عقل باندې چې دی په ډرامه نه پوهېدی ډېر غټ سړی اوس به فضلي صاحب محترم معظم مکرم خپله خاطره د سره شریکه کړي د تمثیل په ډګر کې چې تا تمثیل شروع کړی دی چې په دغه نامه بل ممثل نشته تمثیلي بله په دغه نامه بله خاطره نه هغه خاطره را سره شریکه که موږ ته قبوله ده قبوله مو وه دغه د توپخانې په کوڅو کې دلته موږ ریکارډ کاوه ثبت مو کاوه نو داسې مو سره ویلي و افغان صاحب ته چې زه چې درځمه هلته زما سایه معلومیږي باره به ته هغه کاغذي پیپ راته کاشي په دا سر به مې ووایي درته پټ دی و په دې دوران کې بیا بل سپینږیری دی غوټی په شال دا زما په مخه روان سو زه وایم ښه دی چې دی تېز سي باره به دا رول سم وکړو هلته چې سایه ښکاره سوه پر دغه سپینږیري خواره کې پیپ راوړي هغه غوټه وغورځول وای ډېره مننه ورواړه او تاب صاحب ته یوه خاطره بله یوه بله شریکې دا خو نه هېرېدونکې ده په یو پروګرام کې یو غوږ په شعرو اخته یم یو ځوان رالی ول پر حاجي عبدالله به ښه غمجن غزل جوړوي حاجي عبدالله و یارانو ته مې دا کیسه کړې ده نو غمجن چې مې فکر وکړي نو غمجن خو پر مړي جوړېږي نو هغه دلې ناست دی غټ کوي مشر دی ما په غزل کې مړ کړي چې دا پر ایلاس ورور هلته نارې سول بعد هغه دی ناست دی جوړ هغه مې هېر نو خاطره ووایه واده چې خاطرې ډېرې دي هلته هغه خو وایه هغه خامخا ووایه د زوم نوم څه شي وه هغې د خو نوم یې راکړی و ول دغه د زوم نوم دی هغه په اصلي کې کوکو و نو دوی د هغه د کا پر ځای دلته ټکي ورکړي و ما چې ول توتو دی اباره مې ورته توتو پېښوریان دغه ته وایي او یا ایوان ته وایي نو ما نیلبخش به کم طرز کې ولاغم دا مو طرز جوړ کړو دلبره کم بیا وکړو بلبریم اباره مې نامه خو دا ډېره ښایسته شپه ده دا ننه توتو د واده شپه ده هغه چې دوی شلې کول توتو څوک سازونه وته موږ زوم دی وروره کوکو دی تا ولې توتو مننه یار راځه دا هم محترم ملګری او د پخوانیو ممثلینو څخه یو ابتاب صاحب عبدالنافع ابتاب به اوس د خپل ژوند جالبه خاطره البته د تمثیل په ډګر کې راسره شریکه کړي ابتاب صاحب چې تمثیل شروع کړی دی بیا تر دغه نن ورځې پورې یو داسې خاطره زموږ او لیدونکو سره شریکه کړه چې ډېره جالبه وي ډېر زیاته مننه بیا هم ټولو ملګرو ته ښه راغلاست خبره دا ده چې زر صاحب دا ډېر وخت ما خپله تمثیل نه دی کړی او خاطرې خو ډېرې هغه دي خو هغه مې دي خو په دا اوس کې داسې یو څه موده مخکې کوم روغتون کې چې زه کار کوم نو یو حاجي صاحب و یو دوه دانې اولادونه ورسره وه
نو بره داسې بغلکي زه وشولم چې دغه هغه زمری دی دغه دی دغه زمری دی هغه دغه نه یا ول دغه زمری دی خیر خو خپله همکاري دغه چې مې سره وکړله دوی د دې کار خلاص و ولاړه کور ته په دا سبا بیا راله کار نه و مګر بیا هم راله بره ما ته وایي دغه دې زه چې د اولادو سره په جنجال اچولی بره زه څنګه په جنجال دغه وایي ما ته ورته معرفي کړی چې دا هغه زمری دی د سماوار په خپرونه کې ول اوس چې تا ته کتلي دي او ستا خبرې دا هر څه چې جلا دي وایي دې نه راسره مني پرون چې نه سره مني وایي ما ته دی وایي چې هغه جان هغه خو هر ګړی وایي چې ایمان دې مې خپلې اوس ولې نه وایي بره ما ورته ویله ماله حاجي صاحب شاته مې ویله بره ما ورته ماله خو کرکټر دی یو رول دی چې راکول سي هغه تکیه کلام موږ دغه په خپرونه کې وو هغه به تاسو څنګه کوئ په خپرونه کې هغه خو موږ په هغه وخت کې چې ورته وکړه یا څه شرمېږم ما دې مې خپلې نو باره ما هلته چې موږ خپرونه شروع کوله نو دغه تکیه کلام به مو وایه نو هر څه خو نو بیا موږ نه سره وایو نو به هغه و چې بالا خو نو هغه بیا داسې د ایمان دې مې خپلې تکیه کلام به هغه وخت په دې خاطر موږ انتخاب کوي چې رنګ خبرې کېدلې حقیقت به و یا به نه و نه بله موږ په دې خاطر چې ایمان ته مو صدمه ورسې دا به بوګانو په رقم ستا به دې وکړه ته هم باور نه وي چې دا رښتیا دي ونو فلا کوه که نه ایمان خو زموږ سره ستاسو ته ورواړوه فضل حق هادي چې نن یې د ایمان دې خپلې ده د خاکسار صاحب رقم کولا هم رانیولې ده معنا خولۍ دی خو نه حاجي صاحب دی نه زموږ ته چې یو ملګری دی راغلی نه دی په هره خپرونه کې عادي بولي حاجي صاحب حاجي صاحب عادي سړی دارو دل دی خبرې اورېدلې چې وایي ماشاءالله ملتپال صاحب ته چې پېژې که زه هغه سړی پر سکرین واضح کړم چې تا ته یې ویلي چې ته رښتیا ګومړ حاجي صاحب خاطره شریکه کې خوند نه وکړي دې خو په دا کندانۍ پسې ولم پر تا خو نو مشر یم دا مایک سره ونیسه وروره پروا نه کوي خپل یوټیوب خاطره ووایه څنګه در باندې کوي یا هغه خاطره نه ده هغه نازواني ده هغه نازواني ده هغه پرېږده نو دغه کیسه به وکړم چې دغه ته موږ ولاړلو روزګان ته چې ولاړو نو موږ دغه د جشن ازادۍ د چهارشنبه و ماښام ابدالي صاحب میسج په ګروپ کې کښېښوی ول په ملي ټلویزیون کې ولې تمثیلي پارچه لرو هر څوک چې اماده دی هغه موږ څلور پنځه کس خاکسار صاحب و ابدالي صاحب و ملتپال صاحب و ملتپال صاحب د ملګرو ته دی داسې دغه ځینې کندانۍ دغه ده دی د پر سټیج چې هغه ځینې خلک ودرېږي وایي ښاغلی ابدالي صاحب ناست دی او راغلی افتاب صاحب ناست دی د فضلي صاحب په اجازه او دغسې محترم زموږ د مسجد امام صاحب ناست دی حال دا چې هغه ګرده ویني چې دا ګرده ناست دی وروره نو دا حاجي صاحب را سره خاطره شریکه که وروره خو د هغه خاطره ده نو د لپاره دا غټه خاطره وه چې موږ ګرده سره یو ځای او جالبه بیا دغه وه چې د ابدالي صاحب موټر مو روزګان ته بوت تر هغه جالبه پسې دا وه چې ابدالي صاحب خپل سټرینګ ته ناست هغه جالبه دا وه چې مخکې ته دی ناست دا موټر راخوا کوږ نه سو هغه جالبه دا وه چې مبلین یې پر حسابلې وه خاطره ووایم نو ولاړو خیر دلته مو تمثیلي پارچه وکړله بیا په دا سبا ملګرو زنګ والي 7 بجې ول ځو هلته روزګان ته ځو اسیر سره یو ځای سره روان شو هلته ورسېدو لارې کیسه نه کوم د لارې کیسه هم ډېر جالبه وه نو چې هلته ورسېدلو ادا دې موږ ته بیخي 10 بجې یادې کړې وې نو خیر موږ پر 8 بجې ورغلو تمثیلي پارچه خو دا د سټیج ته ملګرو پورته شول یو څو ډایلاګ وویل بیخي ډېری راغلي وو په دا سټیډیو ګرځ پرامات شوله یعنې خلک د سټیج خواته راتللي هلته طالبانو هم ولاړ وو ګرځولې خو نه راګرځي خبره یې ګروپان مړه کړله ګروپان چې مړه کړله ډرامه شان خلاص وله و نو تقریبا نیم ساعت شل دقیقې وروسته ګروپان چې ولکه ګره دغسې ولاړ نو ملګرو یو وخت د فوټبال بازي وه ښه
داسې ټینګې دوړې سولې چې ودرېږه د ده تر کیسې پورې ما ته را په یاد شو بلا د فوټبال بازي د دوړې سولې باد شو داسې خاورې بادېږي بلا ګرده سره وځغستله ولاړله چا کالي واغوسته څوک په هغه لباس کې ولاړله 15 دقیقې بعد چې دوړې ودرېدلې هغه ګولکیپر لا داسې ولاړ دی چې اوس به شاټ راسي اوس به شاټ راسي نو اوس دا تا کیسه وکړه چې ګروپان یې مړه کړله 1 ساعت بعده سبا یې به ګروپان ولګول دا بل سهار چې به یې ګروپان ولګول موږ لا هغې په رول کې ولاړ توبه ډېره مننه اوس به په رول کې نو ولاړ وم ګروپان موږ ناست مجلس مو کوئ په رول کې ناست ولاړ بس خلک نه ولاړ ګولکیپر ولاړ نو دې ته هغه ډېره جالبه وه چې زموږ زونه تماشاچیان ستا په طریقه کې هم راته ولاړ بیا د افغان صاحب بوټ سیریز په لاس کې روان زر صاحب خاطره درته وایم که یو اوس به نعمت الله بزی صاحب چیش یو شعر مې پرې جوړ کړی دی په خپلو ملګرو وته بل شاعر دی په شاعران وویله ما به یو کتاب وکړي د شاعري زه نوی شاعر سوی یم دغه یو شی ملګرو صاحب چې دی ماشاءالله د تمثیل تر څنګ اوس شعر شاعري ته هم لږ چې لاس راچول دي در دا غاړه نیول دي نو خاطره شریکه که شعر شریکه که دواړه شریکه دواړه هم شریکولی ارشاد واه زه شعر به درته وایم دا خپل کیل خو وکړي کیلونه اوس وله خلاص وله ارشاد واه شاعر صاحب ته یو غږ ارشاد واه بیا ووایه زما پر کور ډېر ستوري شوه سوي دي زما پر کور ډېر ستوري شوه سوي دي زیم بختور ګلان راغلي دي دا موږ سر به خلاصېږي واه دونه غټ ستوري ټوله عزتمند دي ښه عزت لري واه ټول ممثلین ښه شرافت لري شاکه چې لري زه نوی شاعر سوی یم زه مایوسه کېږم واو ټول عزتمند دي ښه عزت لري ټول ممثلین ښه شرافت لري ټول واړه زما د زړه سرونه دي واړه زما د زړه سرونه دي زما پر کور ډېر ستوري شوه سوي واو زه حبیب زینه ارزم په دې سهار زه حبیب زینه ارزم په دې سهار ته ډېر څه ارزې دا مشاهد لره زه حبیب زینه ارزم په دې ساعت زه حبیب زینه ارزم په دې ساعت چې دی راله رایه کوي ښه ډېر عزت چې دی راله رایه کوي ښه ډېر عزت ټوله عزتمندي او ښاغلي دي ټوله عزتمندي او ښاغلي دي زما پر کور ډېر ستوري شوه سوي دي زما پر کور ډېر ستوري شوه سوي دي زه یم بختور ګلان راغلي دي زه یم بختور ګلان راغلي دي زما پر کور ډېر ستوري شوه سوي دي ښه زر صاحب محترمه ده یو یادونه کومه لیاقت لرم د شاعري دغه شاعران خو دلته ناست دي نو دا ممثلین چې دلته ناست دي نو ډېر کاله دي چا یې څښلي دي دغه دوه دانې سهار وختې راغلي دي دوه دانې دوه ګیلاسه چای چپه کړي دي او کندانې ته بره ورچولي دي ته چپې خوا ورچولي اوس د کیمرې تر شا چې ولاړ وو د سهاره چې اوس د کیمرې د شا چارې چې دي هغه حادي صاحب سمبالوي او د سهارې چې دغه جانان استعمالولی دی څه نومېږي دی څه نومېږي معروف اصلي نوم که محمد نعیم ریحان دی ریحان یا په څنګ کې ورسره معروف دی معروف کډو معروف دی ادا خو ژړ کډو دی نه معروف بیا بل خوا واخه ما دغه ریحان صاحب د زموږ سره او د لیدونکو سره خاطره شریکه کړي جالبه نه وه د هادي و د حبیب زي رقم وه یا زه عمومي دا رقم یم یا اوږده وه زه عمومي در سره ځم عمومي دا رقم یم که شوټینګ ډایلاګ هم چابک وایم ګرده خبرې چابک کوم چې وخت وخت ناسته تلوالې دي ژر وایه قراره وایه ښه نو داسې دی چې یو کوچنکه خاطره درسره شریکوم لکه ته دغه د یو ملګري سره روان وم
زنګ یې راوړی و یو ځای ځو اسې دي نو د غرمې داسې 12 بجې شاوخوا دي که 11 بجې دي ډوډۍ مې نه ده خوړلې سهار مې هم نه وه خوړلې یا بله ورځ وه زنګ چې راوړی اسې دي دا یو روان سولو هغه ځای ته ورولو عکاسي دپاره ورسره تللی یم خیر کار مو خلاص کړي وږی یم ښه ټیټ وږی یم باره چې کار مو خلاص کړي هغه صد ورته وکړي دا ښایستې د چرګ هګۍ به دغه کړمه د ماچ کړمه این جانبي راځه ده ورته وایي دی خو نه دی خپله ځان وشو درته یا خیر زموږ زو کور چې ودان بره زما دغه ذهن ته راغلی چې عمرې یکي ټیټ وږی وم بس دغه کوچنکه خاطره وه نو هغه داسې و ملګرو خلاف یې وویله پر پیکس 1:30 بجه مې زنګ وروالی ما راځه شوټینګ ته ولاړلو د هغه سټرالوب چرګ و یو پاره مو هلته مو شوټینګ وکړئ 1:30 بجه راته ډوډۍ نه وه خوړلې شوټینګ مو وکړئ 4:30 بجې چې دغه ځای را روانېدلو هغه وایي د چرګو ښه خوندورې هګۍ به در مات کړي زه ورته هم یا کور دې ودان چې راووت ما داسې وږی وم په قرآن کې سارې څکه کړې دی دغه ته وایي ملتپال صاحب ده ته وایي وایي زه چې تا ته ګورم لکه یو غټه کاختي چې در باندې تېره سوي دغه خوارځواکې کوچنۍ راغلی دی ورته یوه دا کاختي به داسې معلومېږي لکه ستا د لاس پر موږ تېره سوي ګرده تا راسې خوړلي دي موږ یې دغسې پرېښي نو ملګرو دا و د نن پروګرام که په ناستو حاضرینو یارانو کې څوک څه ویل غواړي دا مایک په خدمت کې دي که نه یې نو وایي ښه وایي فضلي صاحب ترنم وکړي ترنم که او نسوار همیش په زور دی ملګری سی پر لار همیش نه یسته انداز موته میله غواړي ځوان بیکاره پر سترخان هر څه غواړي ژوند کړي د مستۍ نه کاږي هېڅ خوارۍ تور مخ سترګې لکه د شولې کوبۍ دی واده ته نجلۍ ښایسته غواړي ځوان بیکاره پر سترخان هر څه غواړي د نانوای او حمامي څه چای غواړي نیټ نه لري ستا څخه وای پای غواړي ګوره فضلي ډېر شناخت د زړه غواړي ځوان بیکاره پر سترخان هر څه مننه یاره وبخښه نو اوس به دا خو څو تنزیه ترنم اوس به سهیم صاحب ترنم وکړي که اماده دي که نه دي اماده که یې بیا لنډ ترنم درسره شریک کړم خوند به وکړي مننه ستاسو ټول په اجازه ارشاد یې که تیرا پزړګي مې سلمبا کنه تیرا پزړګي مې سلمبا کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه تیرا پزړګي مې سلمبا کنه تیرا پزړګي مې سلمبا کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه زه به د خالونه د مخ شمارمه زه به د خالونه د مخ شمارمه ته مې په زړګي دا غونږده کنه ته مې په زړګي دا غونږده کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه لاړو لیونې دې کلی پرېښودو لاړو لیونې دې کلی پرېښودو اوس دې په سر خاورې بادوه کنه اوس دې په سر خاورې بادوه کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه تیره په زړګي مې سلمبا کنه تیره په زړګي مې سلمبا کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه
ته چې راته ووایې چې ځه که نه علایده خواني دا نعمتي صاحب یو شعر دی ځواني راڅخه ولاړه لو هستي راڅخه ولاړه چې زه په نازېدم هغه مستي راڅخه ولاړه چې زه په نازېدم هغه مستي راڅخه ولاړه دا ژوند مې لکه دم په یوه دم راڅخه ولاړې دا ژوند مې لکه دم په یوه دم راڅخه ولاړې چې پوه په ځان کړم ستا دوستي راڅخه ولاړه چې پوه په ځان کړم ستا دوستي راڅخه ولاړه چې زه په نازېدم هغه مستي راڅخه ولاړه د ګل غوندې خندا وه یو نشه وه لږ سبا وه د ګل غوندې خندا وه یو نشه وه لږ سبا وه شبنم غوندې یاري وه چې دستي راڅخه ولاړه شبنم غوندې یاري وه چې دستي راڅخه ولاړه چې زه په نازېدم هغه مستي راڅخه ولاړه ځواني راڅخه ولاړه لو هستي راڅخه ولاړه شعر بیخي اوږد دی صحبت یې نه کولی ډېره مننه ډېره مننه دا څنګه خلاصېږي ته خو دا خلاص کړه هغه خو ور خلاص کړه ماشاءالله ماشاءالله راځه یو منټ هغه دا وویل چې تل را پورته نو ملګرو کور مودان چې تر اوسه راسره واست خدای دې وکړي چې څه نه څه پام په بله سوی زموږ خو خپله ډېر ساعت تېر سو نو تر بیا چې موږ داسې سره راټولېږو د یو بل ملګري پر کوټه باندې یا بیرته زموږ سره زموږ پر ځای باندې تاسې هم پر خدای سپارو زموږ هم د خدای په امان دغه دې دی دغه دې دی ګرد ووایاست دغه دې دی نو ملګرو دلته خاکسار صاحب ولاړ د بیبزي په دغه دکانداري باندې لاسونه وي ته خو ودرې وروره اجازه ځینې واخله اجازه ده فشکه وده غالب خلاصون خلاقي خلاصونه دغه دی هغه زوی تیاره لښته ګرځي بیبزي ساده چیش دروازه ده دغه دی ازما دکانداري زر صاحب دغه دی بېشک او ښکاره که دا وروره داسې دی محترم لیدونکو دا یو یادونه زه کوم پکې ماشاءالله ماشاءالله محترم لیدونکو تاسې دا فکر ونه کوئ چې موږ یا تمثیل ته ضرورت لرو یا تمثیل د پیسو دپاره کوو دا خاص تاسې د خدمت دپاره د کندهار د خدمت دپاره کوو دغه د موږ خپله بچیان دپاره خپل روزي په دغه رقم پیدا کوو ګټو یې بچیان یو بچي د بچي هر څه شکر لرو غټ باچا دی غټه پاچي لرو خو بچي اوس بل چا نیولې نو دغه بیبزی صاحب دی دغه شناکه دکانداري ده دغه د غریب خانه ده موږ یې ښه میلمه پالنه وکړله خدای دې خیر ورکړي کور یې ودان مننه کور مو ودان خدای په امان کور ودان